1, 2, 3, go. Start. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. و زما محترمو مشرانو اوریدونکو ورونو او دوستانو، نن سبا چې کوم دا وبا خوره شوې ده چې کرونا وایرس ورته ویلی کیږي، دا یو بیماري خوره شوې ده او ډیر مسلمانان چې دی په هغې کې هم چې دی شهیدان شول او ډیر کافران چې دی د هغې د لاسه مرداران شول او مردار شول او ډیر کافر په دې کې چې دی نو هغه مسلمانان هم شول. خو دا د الله تبارک وتعالی د طرفه عذاب دی، د کافر دپاره عذاب دی او د مسلمان او د مؤمن دپاره یو امتحان دی. الله تبارک وتعالی د انسان په دې تکلیف او مصیبت کې د مؤمن مسلمان ازمي چې آیا دا مؤمن مسلمان آیا ما په دغه سخت او تکلیف کې او په دې مصیبت کې آیا ما یادی او که نه یادی. کم خلق چې هغه د ایمان خاوندان دي او مسلمانان دي نو په دغه وخت کې هغوی الله ته رجوع کوي او په دغه مرض کې او په دغه وبا کې او په دغه تکلیف او مصیبت کې په هغې باندې صبر کوي. او کم کافر چې هغه مسلمانیږي نو مونږ خو دا وایو چې دا د الله تبارک وتعالی د طرفه یو عذاب دی، خو لیکن په هر کار کې د رب العالمین چې دی په هغې کې خیر هم وي. بل طرف ته په دې کې خیر هم دی. خیر دا دی چې الله رب العالمین دا مسلمانان دا ازمي او ځان ته چې دی طلب کوي نو په دې سره یری چې آیا دا مسلمان ما ته رجوع کی ما ته راواپس شي. ډېر مسلمانان رونه داسې دي چې هغوی به منځونه نه کول، هغه په منځونو باندې لګیا شول، منځونه یې شروع کړل نو دا د خیر کارونه یې شروع کړل. ډېر مسلمانان رونه به شراب څښلل، د شرابو نه قلار شول. خو د هغې باوجود که یو سړی داسې وي چې بیا هم د دغې ګناهونو نه قلاریږي او په دغې ګناهونو کې مبتلای نو هم د الله رب العالمین د عذاب دا به وارته واره نور هم چې دی زیاتیږي او پته نه لګي چې مخې ته به نور څه قسمه عذاب چې دی راځي. مخکې چې دی په 2005 کې زلزله راغله، بیا د هغې نه بعد سیلاب راغی، څومره خلک په هغې کې چې دی شهیدان شول. اوس چې دی نو دا عذاب راغی د بیمارۍ دا کرونا وایرس بیماري، دا عذاب راغی. اخوه پته نه لګي چې کومه عذاب به راځي، خو الله رب العالمین دی مونږه د خپل عذابونو نه چې دی وساتي. خو مونږ او تاسو له پکار ده چې مونږ د ظلم او د زیاتۍ نه قلار شو، مونږ د شراب د څکلو نه قلار شو، د زینا نه مونږ قلار شو، فحش تصویرانو نه مونږ قلار شو. نن ځوانان الکان هغه لګیا دي نن سبا او هغه په دې فیسبوک باندې فحش تصویران هغه هم ګوري او هم شیر کوي. نو زما عزتمندو دا د الله رب العالمین د طرفه به دا عذابونه داسې راځي. زه دا اعلانیه ویم او دا اعلان کوم چې ای مسلمانانو د دې زینه نه قلار شئ، د دې ظلم او د زیاتۍ نه قلار شئ، د شرابو نه قلار شئ، د دروغو ویلو نه قلار شئ. نو الله رب العالمین به دا عذابونه زموږ او تاسو نه چې دی لرې کړي. په آخر کې چې دی څو منټه پاتې دي خو مونږ به چې دی یو دعا وکړو چې الله رب العالمین چې دی زموږ نه د عذاب چې دی هغه لرې کړي او الله تبارک وتعالی دی زموږ د دې وبا او د دې طاعون د مرض نه چې دی مونږه وساتي. او یا الله کم مسلمانان رونه چې هغه د وبا په مرض کې اخته شوي دي، یا الله هغوی له صحتیاب او روغ صحت چې دی ورکړي او روغ جوړې چې دی الله خپل کوت راولي. او کوم مسلمانان چې په دې مرض کې هغه وفات شوي دي، یا الله ته ول په جنت کې اعلی مقام ورکړي. او یا الله کم کافران چې هغه سرکشي اختیاره کړې ده او د دغه وبا د مرض نه چې کم ورک شوي دي، یا الله د جهنم ویښ دی چې دی ورسوي. الله پاک دې موږ عمل کولو توفیق راکړي.